د الله تعالی څو نومونه دي او د ابراهیم علیه السلام یو بل زوی هم و چې د هغه له نسبه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم ده هغه پیغمبر نوم چې آیت کرسی په کوم صورت کې راغلی؟ السلام علیکم ورحمت الله. ورور مبارک نوم دی ووایه. نوم مې اقبال دی. اقبال او تخلص دی؟ خلص مې نیازی. نیازی صاحب داسې یوه خبره ده چې اول خو دا راته ووایه څه مصروفیت لري؟ زه مصروفیت آمادګي کانکور وایم او 12 ټولګی مې خلاص کړی دی، له خیره پوهنتون ته به ځان کامیاب وم. تاسو نه ډېره اسانه پوښتنه وکړم، انشاءالله صحت چا به زده جواب یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بل نوم چې ډېر مشهوره ده هغه څه ده؟ د محمد صلی الله علیه وسلم خپل نوم خو محمد ده، په امین لقب یې ده ماشاءالله، او بل احمد خو به نه احمد دی. احمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول څو نومونه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دوه نومه دي، احمد ده او محمد ده. نه قرآن هم کې هم راغلي دي اکثره جو کې 9 نوي نومونه او د الله تعالی هغه ډېر ذاتي نوم خو یو دانه ده، هغه ووایه. ذاتي نوم یې الله ده، نور زیات نومونه لري. الله موږ زیات نومونه نسبت ورکوو. داسې نور د الله تعالی څو نومونه دي؟ د الله نومونه 9 نوي. ماشاءالله. تاسو لپاره یوه ډالۍ لرو، موږ ته ډالۍ راکړئ ورور. دغه تاسو لپاره ډالۍ ده او خدای دې وکړي چې په آینده کې ځینې استفاده وکړي او لا زیات معلومات زیات خدای کوم. السلام علیکم. السلام وروره که اول ځان را وپېژنې، نوم مبارک دی؟ نوم مې فهیم دی. فهیم جان. او دلته کورس وایو. کورس وایي. متعلم یې؟ متعلم یې 12 فارغ او فعلا آمادګي وایو. آمادګي وایي. ښه آمادګي خو څوک وایي هغه خو لایق وي. په آینده کې څه غواړې څه شی سې؟ په آینده کې غواړم استوماتولوژي بخش وایم. استوماتولوژي ماشاءالله. خو تاسو نه یو څو پوښتنې موږ کوو، که چېرې مو سم جواب کړئ موږ به تاسو ته کتاب تاسو ته ډالۍ کړو. نو پوښتنې به ډېرې اسانه وي، دیني پوښتنې دي، نو انشاءالله جوابولی شئ انشاءالله. تاسو دا ووایه چې هغه کوم پیغمبر و چې د مېرمنې نوم یې زلیخا و؟ ډېر اسان پوښتنه ده، حضرت یوسف. حضرت یوسف علیه السلام. ښه اوس خو دا هم صحیح جواب که. یوه بله پوښتنه به داسې وکړو چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار نوم څه و؟ حضرت یعقوب علیه السلام. او د هغه د پلار نوم ویلی شئ؟ د حضرت یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق. اسحاق علیه السلام. او د هغه د پلار نوم؟ د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. او د ابراهیم علیه السلام یو بل زوی هم و چې د هغه له نسبه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم ده هغه پیغمبر نوم څه و؟ د هغه له نسب څخه چې ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ده. هغه یې سره لقب یې ذبیح الله ده. ښه اسماعیل ذبیح الله. ماشاءالله. دغه تاسو لپاره ډالۍ شو. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه جوابونه مو درکړل. الله مو خدای په علم او ژوند کې برکت واچوي. کامیابي مو غواړم. خدای په السلام علیکم. حماد الله همدرد. حماد وروره موږ خپرونه داسې یو دوه پوښتنې دیني کړو، بیا د هغه په مقابل کې یوه ډالۍ ورکړو او هدف مو دا ده چې خلک دیني زده کړې زیاتې وکړي او ځان په خپل دین کې پوه کړي. ښه لاره ده انشاءالله، ښه لاره ده بیخي. زه به د تا نه دوه ډېرې اسانه پوښتنې وکړم انشاءالله چې زده به دې وي انشاءالله. او د قرآن عظیم الشان تر ټولو اوږد سورت کوم سورت؟ اوږد سورت سورت البقره ده وروره. او تر ټولو لنډ سورت؟ لنډ سورت سورت کوثر دی. انا اعطیناک الکوثر. ښه ماشاءالله. او یو پوښتنه به هم درنه وکړم ځکه دا ډېر زر جواب کړې. هغه پوښتنه داسې ده چې د قرآن عظیم الشان کې په دغه آیت کرسی په کوم صورت کې راغلی؟ آیت الکرسی په سورت بقره کې راغلی، درېمې سپارې اوله ورقه کې دی تقریبا راځي. څنګه ډېر معلومات لري؟ د دې په خاطر چې ما قرآن کریم ډېر پخوا په ترجمه هم خلاص کړی دی. ماشاءالله. 10 کاله ما یو 15 سپارې هم حفظ هم کړی دی، بعضې کتابونه هم ډېر ویلي دي. نو ډېر دیني در سره شوق لرو. پلار مې خپله ملا هم دی او زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل هم یم. ماشاءالله. ښایي ته به داسې یو کار وکړې د دې لپاره چې دا خپرونه لا خوندوره شي، یو صورت به د ښه په ښایسته اواز کې تلاوت کړي. بیخي صحیح ده، مشکل نشته. مهرباني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. ډیره زیاته مننه زموږ د خپرونه دې هم ښایسته کړله. الله تعالی دې لا زیات توفیق درکړي چې ټول قرآن عظیم شان حفظ کړي ان شاء الله ان شاء الله. تاسو لپاره ډالۍ سیرت نبی کتاب ده صلی الله تعالی خوشاله کامیاب. ډیره مننه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړنۍ میرمنه څه نومې ده؟ حمزه رضی الله تعالی عنه په کومه غزا کې شهید شو؟ او دا راته ووایي چې لومړنی آیات چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو په کوم ځای کې او کوم آیات؟